ماښام بخیر. زما نوم نکیلا دی. زه د غاښونو د طب محصل یم. د اسلام په اړه زما معلومات واقعا لږ دي. څه چې څه باندې پوهېږم هغه مې د خپلو ملګرو نه زده کړي. زما پوښتنه دا ده، ما دا پوسټر لوستلی دی. دوی وایي چې موسیقي او نڅا په اسلام کې دا منع ده. دا ولې داسې ده؟ زما مطلب دا دی، تاسو په عمومي توګه داسې نشئ ویلی چې موسیقي یا سندرې یا نڅا دا اورېدل ښه نه دي. تاسې داسې نشئ ویلی چې یوازې د بهارت ناتیم لپاره یا د نڅا لپاره هر ډول موسیقي وي او هغه حرامه ده. په عمومي توګه موږ په موسیقي کې هغه وخت هم لرو کله چې د خدای ثنا پکې موږ وایو، د خپل احساساتو ښکاره کول پکې موږ کوو. ولې داسې ویل کېږي چې موسیقي او نڅا اجازه نه لري بیا په اسلام کې؟ خور ډیره ښه پوښتنه وکړه. خور وایي چې ولې په اسلام کې موسیقي او نڅا منع ده. لومړی به موسیقي ته راشمه، بیا به نڅا ته لاړ شم. تر هغه ځای چې د موسیقي خبره ده، زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د موسیقي آلات د عمومي اصولو په توګه منع دي بغیر د دف یا د چنبې د څخه چې په اسلام کې هغه اجازه لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه منع کړې ده چې که تاسو فکر وکړئ دا انسان د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه، د قادر خدای د یاد نه لرې کېږي په دې موسیقي باندې. همدا علت دی چې کله موږ د فلمونو سندرې اورو، که هغه هندي فلمونه وي، ملیالم وي یا تامل ژبه کې فلمونه وي او یا که هر څه وي، تاسو به وګورئ چې دې فلمونو کې سندرې ډېرې کارول شوې وي. ډېرې کلمې داسې کارول شوي بیا په دې سندرو کې چې هغه هیڅ حقیقت نه لري. تاسو پوهېږئ هیرو هیروین ته وایي چې زه به ستا دپاره سپوږمۍ راوړم، زه به ستا دپاره ستوري راوړم، زه به ستا دپاره لمر راوړم. موږ پوهېږو چې دا ممکن نه ده. هیڅ سړی د خپلې معشوقې لپاره ستوری، سپوږمۍ یا لمر دا نشي راوړلی، خو بیا هم موږ د هغې فضا ته ورپرېوځو او دا بیا ځان سره موږ تکراروو. نو له همدې وجې نه عموما قاعده دا ده چې موسیقي انسان د الله سبحانه وتعالی څخه لرې کوي. همدا وجه ده چې موږ خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دف نه بغیر یا د تنبل نه بغیر نور ټولو موسیقي آلات نه منع کړي یو. یا په عمومي توګه یوازې ستاسو په غږ سره د دې په ځای که څوک د قرآن تلاوت کوي او د هغه تلاوت په خوږ اواز کوي نو دا بالکل روا دي، ځکه چې تلاوت انسان الله سبحانه وتعالی ته نږدې کوي او موسیقي د انسان بالکل له الله نه لرې کوي، په یو بل حالت کې اچوي. که نه نو سندرې ویل په خپله مباح نه دي، دا اختیاري دي که انسان یې وایي او که نه یې وایي. تر هغه ځای چې د سندرې یو کلمه تاسو د الله سبحانه وتعالی نه لرې کوي، د دې کې څه ستونزه نشته. که سندرې کلمې تاسو د الله سبحانه وتعالی څخه لرې کوي، حتی دا ډول سندرې هم بیا منع دي. اوس دویمې برخې ته راځو. نڅا ولې په اسلام کې حرامه ده؟ په قرآن کې داسې کوم آیات یا داسې کوم حدیث زما په معلومات کې نشته دی چې وایي چې نڅا په خپله حرامه ده، مګر معمولا ځکه چې خلک نورو خلکو ته د ښودلو لپاره نڅا کوي. تاسو پوهېږئ موږ په سټیج باندې د نڅا پروګرامونه لرو، لکه څنګه چې په بهارت ناتیم کې وي. اوس په سټیج باندې بهارت ناتیم کېږي او په زرګونو خلک تاسو ته ګوري. نو په عامه توګه د حجاب د وجې نه، د حیا د وجې نه موږ نه غواړو چې خپلې میرمنې، خپلې میندې او خپلې خویندې او دغه شان خپلې لوڼې په سټیج باندې ښکاره کړو او بیا زرګونو خلک دوی ته ګوري. نو هر هغه یو مسلک چې په هغې کې خپل بدن د نندارې په توګه باندې د خلکو د ساتیري لپاره کارول کېږي، هغه منع دي په اسلام کې. همدا وجه ده چې په عام محضر کې نڅا یا په پارټیانو کې نڅا، چېرته چې د مخالف جنس ګډون وي، یعنې د ښځو په پارټي کې سړي او یا د سړو په پارټي کې ښځې، ډېر ځله دغسې قسمه نڅاګانې په اسلامي شریعت په اصولو کې دا بالکل حرام دي او دې سره ټکر لري. بیا معمولا کله چې نڅا وي هلته جوړې وي، نر او ښځه، او په دې جوړو کې ډېر بیا ګرلفرینډ او بای فرینډ دي او تاسو د نورو خلکو په وړاندې نڅا کوئ. نو ځکه چې دا د اسلامي حجاب نظام ماتوي او همدا وجه ده بیا چې په اصل کې دا منع دي، ځکه چې دا د حجاب نظام خلاف دی، د حیا خلاف دی. نو تاسو باید پوه شئ چې ډېر ځله کله چې تاسو نڅا کوئ، تاسو په عام محضر کې نڅا کوئ، پارټیانو ته ځئ او شاوخوا ګرځئ، که نه نو تاسو او ستاسو ښځې هر څه چې غواړي کولی شئ، تر هغه چې دا د شریعت خلاف نه وي. یوازې د بندو دروازو تر شا میړه او ښځه هر څه چې وغواړي هغه کولی شي، د قرآن او حدیث د اصولو خلاف چې نه وي. نو کومه ستونزه نشته دی په دې کې، مګر ځکه چې ډېر وخت په نڅا کې د بدن څخه ګټه اخیستل کېږي، په دې کې سندرې او نڅا شامل وي، تاسو سټیج ته ځئ او نور خلکو ته ګورئ، نو دا د شریعت او د حجاب اصول ماتوي. او تاسو زما د ویډیو کیسټ اورېدلی شئ چې په اسلام کې د ښځو حقونه د پخوانیو عصري کول، هغې کې ما په تفصیل سره خبرې کړي دي چې ولې موږ مسلمانان د خپلو ښځو ساتنه کوو، ولې ورسره مینه کوو او ولې د هغوی احترام کوو. ځکه چې موږ له خپلو ښځو سره مینه لرو، همدا وجه ده موږ د هغوی ساتنه کوو. موږ نه غواړو چې هغې نندارې ته وړاندې کړو او خلکو ته یې وښیو. همدا وجه ده چې هغه مسلکونه چې په عام محضر کې سندرې ویل یا نڅا یا ماډلینګ پکې شامل وي، دا مسلکونه د یو اسلامي ښځې دپاره بالکل منع دي. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي، چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي، نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته.
دلته به د قرآن کور انلاین اکیډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکیډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کو چې تاسو به خوشحاله